نو حمید وایي زنا سترګې په لارې مکه راشي او دا من د سپرلي په انتظار مکه راشي ارمان لرمه دغه امیدوار مکه راشي. د پاسون ټي وي مینوالو السلام علیکم. زه مزمل مشال پروګرام د ادب او کلتور. په پروګرام کې نن موږ سره میلمه دی د ضلع مومن ډیر خوږ شاعر حمید ملنګ صاحب. د هغوی نه به د هغوی کلامونه مورو او د هغوی نه به د هغوی د ژوند ټول حال چال معلوموو. حمید ملنګ صاحب مینوالو څخه خپله پیژنګلو وکړئ. ګرانو اوریدونکو لیدونکو زما نوم دی عبدالحمید ملنګ سنګر کلیه. زه د ضلع مومند د ګنداو سیمې سره تعلق لرم او د نوموړي شاعر حاجي جمال سنګر چې دغه 8 کتابونه چاپ شوي دي نو دغه زوی مزه د حاجي جمال سنګر او تاسو به دغه نوم اوریدلی په ګرده پښتونخوا کې د افغانستانه پورې د حاجي جمال سنګر نوم دا داسې ښکاره دی لکه د دینمر. او مومن خان او شیرنۍ قصه خو به تاسو اوریدلی چې د سنګر جمال اوس به انګولا شي چې رڼا د مومن خان بشر لرا شي یا د عقل تمام کم 360 ټپي دي یا د وطن ګلونه شیرلو مامونی قصه یا د استانې شق یا د همت توره د ازادۍ ناره اتفاق او دغه رنګ نورم د کتابونو نه علاوه دغه قصې او عامې خبرې دغه ډېرې مشهورې دي. نو زه د هغه زوی تاسو سره مخاطب یم او تاسو ته خپل کلامونه یو څو کلامه د سپرلي باره کې اورم. ارشاد وی د پسرلي ښکلی موسم دی چې چکر ته لاړ شو. د پسرلي ښکلی موسم دی چې چکر ته لاړ شو. راځه جانانه روانیږو چې بهر ته لاړ شو. او ښکلی ماحول دی سره ګلونه ټوکېدلي دینه. ښکلی ماحول دی سره ګلونه ټوکېدلي دینه. سیل به کوو موږ به د لوړو غرونو سر ته لاړ شو. او زه په حمید باندې غزل د پسرلي لیکمه. زه په حمید باندې غزل د پسرلي لیکمه او دا فرمایش به مې پوره کړي که سنګر ته لاړ شو. او ګټان ګټان ورېځې خورې شوې د سپرلي موسم دی. په هر طرف باندې تیارې شوې د سپرلي موسم دی. سکڼی ماښام دی په اسمان کې برېښناګانې کېږي. عجیبه ښکلې نظارې شوې د سپرلي موسم دی. وګوره غزل مې شو رنګین چې پسرلی رالی. ښه مې شو غمجن زړګی غمګین چې پسرلی رالی. چا سره رسۍ او جال په ولي مړه ځان نیسي. چا سره دی لاسو کې غوږین چې پسرلی رالی. په ټول کال کې د سپرلي موسم مې خوښ وي. په ټول کال کې د سپرلي موسم مې خوښ وي. دا په دې چې نه ډېر ګرم وي نه یخ وي. په زلمو کې د مستۍ جذبې پیدا کړي. په زلمو کې د مستۍ جذبې پیدا کړي. خندرویه تازه تر دار چا مخ وي. هر طرف ته د ریدي ګلان ښکارېږي. هر طرف ته د ریدي ګلان ښکارېږي. که ناقی که خیردین او که خاپخ وي. خو حمید وایي په پولاو به یې ورنکم. حمید وایي په پولاو به یې ورنکړم. راته پروت چې د سپرلي شین مړدي کخ وي. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې حمید ملنګ صاحب زیاتره کار په چاربیته باندې کړی دی. نو حمید ملنګ صاحب نه بله یو چاربیته اورو. امید لرم چې ستاسو به خوښه شي. ما خو زیات کار په چاربیته کړی. په هر سیند مې کړی. غزل مې لیکلی قصه مې لیکلي لوبه مې لیکلي مصره مې لیکلي. خو زیات کار مې په چاربیته باندې کړی لکه د چوپال چاربیته یا د موجوده حالات چې مې کوم بیان کړي. باقاعده تقریبا چې یو نیم سل چاربیتې زما په کتاب کې شته لیکل شوي دي. نو زه به ته یو چاربیتې د امن باره کې به ته یو چاربیته وویمه. وی دا من د سپرلي په انتظار مکه راشي. دا من د سپرلي په انتظار مکه راشي. ارمان لرمه دغه امیدوار مکه راشي. ارمان لرمه دا که زما دا ارمان پوره شي. ارمان لرمه دا که زما دا ارمان پوره شي. دا من پرتپیزا هوا چې هر طرف خوره شي. نو په خپله به په ټول وطن کې ورکه خطره شي. دا من می طبیب دی زه بیماري مکه راشي. او دا من د سپرلي په انتظار مکه راشي. دا من می طبیب دی زه د جنگ په رنځ رنځوري ما. دا من می طبیب دی زه د جنگ په رنځ رنځوري ما. په کټ د بې وسۍ کې پروت یم وګوره چورچوري ما. فریاد کومه جاړمه د خوږ زړه نه مجبوري ما. یو ساعت په قلار نشم ناقلاري مکه راشي. یو ساعت په قلار نشم ناقلاري مکه راشي. دا من د سپرلي په انتظار مکه راشي. یو ساعت په قلار نشم د غم د پاسه غم راځي. زوړ غم چې لږ په شا شي نوی غم ورپسې سم راځي. دا ځکه مې یارانو په ګریوان د سترګو نم راځي.
د غم په ژرنده دل شوم خوارو زاري مکه راشي د امن د سپرلي په انتظار مکه راشي د جنگ جګړو په وجه مې کمزوری معیشت شلو د جنگ جګړو په وجه مې کمزوری معیشت شلو بې لاسو خپو شوم ګران راته وطن کې سکونت شلو نه مال شته نه دولت نه راکې پاتې څه طاقت شلو دشمن یمه د جنگ د امن یاري مکه راشي دشمن یمه د جنگ د امن یاري مکه راشي د امن د سپرلي په انتظار مکه راشي دشمن د جنگ جګړو یار د امن د سپرلي ما وطن مې دی د سرو ګلونو باغ زه مالي ما خو د جنگ خزان ویجاړ کو کم نصیب ازلی ما دوبار په تمه بیا د نوبهاري مکه راشي دوبار په تمه بیا د نوبهاري مکه راشي د امن د سپرلي په انتظار مکه راشي دوبار په تمه ما که د امن نوبهار راشي دوبار په تمه ما که د امن نوبهار راشي د شړ ویجاړ وطن ته واپس هغه سینګار راشي زاغان به ځي مایوسه بلبلان به په چغار راشي نو خمید وایي زه سترګې په لارې مکه راشي او د امن د سپرلي په انتظار مکه راشي ارمان لرمه دغه امیدواري مکه راشي والسلام مهرباني ګران اورېدونکو تاسو زموږ مرکه واورېدل امید ملنګ صاحب له راغلي تر بله پروګرام پورې موږ له اجازت راکوئ د الله په امان